سلامونه حواليكي هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دیوالي سوي پاکستان ته اوس هغه میوې هم ورپاتې دي. دغه ورځ کې اروپایي ټولنې د پاکستان ټولو میوو باندې د بندیز اعلامیه خپره کړه او ټول د اروپایي هیوادونو ته وویلو چې تاسو د پاکستان د میوو د وارداتو اجازه نه لرئ. دا ځکه نه لرئ چې دغه هیواد خپل په میوو باندې کیمیاوي مواد استعمالوي چې هغه کیمیاوي مواد هغه دي چې په کله په مځکه باندې کود پاشي هغه کود ډیر قوي او غیر قانوني دي او د هغه نه وروسته پاکستان خپل په همونو او مالټو کیلو باندې داسې یو مواد وایي چې هغه امکان لري چې د یو میاشت یا دوه میاشتو تر وخته پورې هغه دغسې تازه وساتي. نو په دا خاطر باندې اروپایي ټولنې دغه ټولو باندې بندیز لګولی دی. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د پاکستان دا پاتې سوي میوې او د افغانستان دروازې هم ورباندې بندي، نو دا به د پاکستان حالت به کوم لور ته لاړ سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو، تر اضافي خبرې تېرېږو. لومړی تر هر څه تاسو په یو موضوع باید پوه سئ چې د پاکستان لوړترین عاید چې د ماښام ډوډۍ د دوی ته پوره کوي هغه زراعت او مالداري ده. البته اول مقام کې زراعت دی، بیا د هغه نه وروسته معدنیات دي، د هغه نه وروسته مالداري ده، د هغه نه وروسته دوی د ټکنالوژي نوم ورکړی، مګر ټکنالوژي معلومه نه ده چې ټکنالوژي د کوم ځای دوی کوي. په اصل کې د دوی اصلي او تر ټولو لوړ عاید چې دی د کرنې او مالداري څخه دی. د کرنې مالداري څخه چې دی په دوی او په کرنې کې هم دوی ډېر لوړ صادرات عایدات چې درلودل هغه د اروپایي ټولنې څخه درلودله. هر کال دوی په میلیاردونو ډالره دوی د اروپایي ټولنې څخه دوی ترلاسه کوله، ځکه چې دوی خپل میوې ورته صادروله، چې هغه میوه به مالټه وه، هغه به امونه وه، هغه به همدا ډول نور کوم میوې چې وي د اروپایي ټولنې ضرورت و دوی ورته لیږله. اوس په دغه ورځ کې اروپایي ټولنې پر دوی باندې د بند ټاپه ولګول او ویلي چې د پاکستان څخه څه میوې راځي دا ټوله نور قانوني نه دي او په اروپایي ټولنې کې هیڅ هیواد کې باید دا استعمال نه سي. هغه ځکه چې دغه کیمیاوي مواد بالکل ډېر دي. کیمیاوي مواد سره کم دي. د خبره دا ده چې کله هم دوی په دغه میوه په د حاصل په د سمر په وخت کې پر درخت په ونه باندې دي، دوی دلته کود ډیری دا کود چې ډیر سو نو هغه بعضې نوي کود چې راغلی دي دا د میوو هغه رنګ هم تازه کوي، روښانه کوي، او بل دا دی چې مثلا خوږوالی پیدا کوي او ډېر څه نور شیان پیدا کوي. خو دا چې دوی په حاصل کې خپله بیا سرطان جوړوي او زیاتره چې سرطان ځینې جوړېږي د همدغه میوو د کیمیاوي تعاملات څخه جوړېږي. نو په دا خاطر باندې چې زموږ په افغانستان کې هم ډېرتره خلک چې دا اوس یې وینې د دوی خوراک به میوې واوسي. پخوا به دا ویل کېدل ویل که ته مڼه وخورې نو ته به هېڅ وخت ډاکټر ته ولاړ نه شې، مګر اوس چې ته میوه خورې تا ته به سرطان پیدا کېږي. د هغه یوازینی دلیل یې همدغه دی چې دوی د کیمیاوي موادو په زور باندې دا میوې حاصل ته رسوي او د دې میوو چې په کیمیاوي مواد هم چې کله میوه حاصل ته ورسېدل نو بیا دا ټول تباهي ده. نو په دا خاطر باندې دوی د بندېدو اصلي لامل هم همدغه د کودو مصرف او د کیمیاوي موادو مصرف په میوو باندې وي. بله خبره دا ده چې پاکستان ولې پر دغه کیمیاوي موادو او پر دغه داسې کیفیتو په داسې باندې دوی کنټرول نسي راوړلی او ولې دا په صحیح کیفیت باندې نسي وړاندې کولی. په اصل کې د خبره همدغه ده چې پاکستان په قانوني استاندارد باندې که کار وکړي، په قانوني استاندارد باندې دوی ته د جنس ګران پرېوځي. د مثال په ډول باندې کود که دوی ورنه کړي او هغې استاندارد د کود چې ورکوي که یوه ونه مثلا پخوا یې 10 کیلو داسې ورکولو، 10 کیلو مالټې حاصلات یې ورکول، که په قانوني ډول باندې ولاړ شي هغه امکان لري 3 کیلو داسې ورکړي، حاصل ورکړي. نو دوی په دغه خاطر باندې دوی د کیفیت کنټرول ځکه نسي کولی چې که کیفیت یې په قانوني ډول باندې راوړی، کود یې کنټرول کړه او کود یې کم کړه، کیمیاوي توکي پر ونو باندې کم کړه، ټوله په طبیعي ډول باندې کړه. په طبیعي ډول باندې د دوی حاصلات کمیږي او د دوی حاصلات د کمیدو سره د دوی مارکیټ کې صحیح دی نړیوال مارکیټو کې به د دوی میوې ورسېږي، مګر هغه میوې په کمه رسېږي. یعنې پخوا که یوه ونې ورته $100 جوړوله او که دې په قانوني ډول باندې ولاړ شي هغه شاید $20 ورته جوړ کړي، یعنې 70% په چې کې دوی تاوان کوي. نو په دا خاطر باندې دوی خپل د کیفیت باندې کار نه کوي او دوی په کمیت باندې کار کوي. دغه
وزن ډیریه فقط و فقط او چی شده افغانستان غوندی مارکت تی هستی، ایران تی هستی، ازبکستان تی هستی، ترکمنستان تی هستی، تاجیکستان تی هستی، همدا ډول په بعضی عربو هیوادونو او بعضی افریقایي هیوادو تی هستی. نو په دا خاطر باندې زما یو غوښتنه هم زموږ د چارواکو څخه ده چې دا پاملرنه باید وسي چې دا کوم میوې چې د پاکستان را روان دي دا ټول زهر دی او د دې زهرو مخنیوی باید په افغانستان کې وسي، کنې موږ به بیا هم همدغه ډول ناروغان ولرو او دا د پاکستان دپاره بل عایداتي منبع ده چې د دې خوا په میوو باندې دا ناروغان که او برته بیا افغانستان ته پاکستان ته د تداوي د خاطر باندې یعنی پاکستان په یو تیر باندې دوه هدف ولري، یو د یو خوا خپل د میوو څخه ګټه اخلي پر افغانانو باندې، د بل خوا بیا خپل په روغتونونه هم په همدغه میوو په اساس باندې په افغانستان باندې چلوي. نو دا بهترینه لاره همدغه ده چې د میوو مخنیوی باید وسي او په صحیح ډول باندې وسي او دا باید صحیح کنټرول سي. لکه څنګه چې اروپایي ټولنې کنټرولوي موږ باید حد اقل یو 50 سلنه د هغه پر کم باندې هم کار وکړو که 100 سلنې نسو کولی. اوس چې د اروپا مارکیټ د پاکستان د لاسه ځي دا څه معنا لري؟ په اصل کې همدا اوس چې پاکستان کې د میوو وخت رسېدلی دی، هم ورباندې د افغانستان لاره بنده ده، هم د هند لاره بنده ده، هم اروپایي ټولنې خپل لاره بنده کړې ده. ایران د دوی میوو ته ضرورت نه لري ځکه چې ایران مالټې لري هغه ښه پریمانه، کیلې لري ښه پریمانه او هغه بیخي افغانستان ته هم صادریږي، هامون هم لري، کیوي هم لري چې په نوم هم میوه وایي ایران لري او ایران هیڅ ضرورت نه لري. نو دوی په ایران کې مارکیټ نه لري، دوی په اروپا کې مارکیټ نه لري، دوی په هند کې مارکیټ نه لري، دوی په افغانستان کې مارکیټ نه لري، ازبکستان، ترکمنستان دا ټول مارکیټونه پر باندې. نو په دا خاطر باندې اوس د پاکستان هغه سي حالت رسیدلی دی چې نورې اقتصاد آخري لمحې ته رسیدلی چې هر ورځ کې امکان د دې شته چې حکومت د خپل کارکوونکو معاشونه هم نور ونسي ورکړي. لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ته وویلو چې زراعتي محصولات چې دي، کرنیز حاصلات او کرنیز محصولات چې دي د پاکستان د اقتصاد لومړی برخه جوړوي. یعنی پاکستان اقتصاد پر دغه کرنیزو چارو باندې ولاړ دی. که دغه کرنیزې چارې په پاکستان کې ډپ سوه نور هېڅ نسي کولی. یوازینی عاید بل چې دی هغه د خرو صادرات چین ته دی چې که هغه هم بند سو نور د پاکستان حالت به لا هم نور خراب سي. خو اوس دپاره د دوی اصلي د اقتصاد اصلي منبع یو دا د تروریزم پروژې چې د غربي هیوادو څخه اخیستل کېږي، په دویمه کتار کې د زراعتي موادو څخه دی، په دریم او څلورم مقام کې بیا دوی خپل معدنیاتو دا دی او په آخر کې بیا دوی د ټکنالوژي نه مخصص خو تر ټکنالوژي درکې تر اوسه پورې نشته چې په کوم برخه کې دوی ټکنالوژي لري. بله خبره دا ده چې کله هم اروپایي ټولنه ګوره اروپایي ټولنه ډېر مهمه ټولنه ده چې کله هم اروپایي ټولنه په یو ملک باندې بندیزونه لګوي، د کیفیت بندیز لګوي، نو هغه کې بیا څو نور هیوادونه هم د اروپایي ټولنې په لاره ځي. هغه دا ده چې عربستان د اروپایي ټولنې په لاره ځي ځکه چې عربستان په دغه ورځ کې ډېر کوشش کوي چې د اروپایانو، امریکایانو او غربي ځوانانو سیلانیان را جذب کړي عربستان ته. نو په دا خاطر باندې هغه په نږدې ورځ کې یو شراب هم آزاده کېږي په عربستان کې. په امارات کې د امارات هم چې دی د اروپایي ټولنې قانون مخ ته وړي، قطر هم همدغسې دی، بحرین هم همدغسې دی. زیاتره شیخان هم چې دوی په دغه فکر کې چې کله هم اروپایي ټولنه د دوی میوې تایید کړي، دوی هم تاییدوي چې تایید یې نه کړ، د عرب هیوادونو د شتمن عرب هیوادونو دوی هم نه مني. نو چې دوی هم ونه منل نور نو په سیمه کې د پاکستان د لاس مارکیټ ځي. بله ستونزه چې په سیمه کې په دغه بندیز وروسته پر پاکستان باندې راځي هغه ستونزه دا ده چې کله هم اروپایي ټولنه د دوی پر میوو باندې بندیز ولګولو بیا پر دوی د دوی په میوو پر جوسو باندې هم بندیزونه لګول کېږي ځکه چې د همدغه میوو څخه دوی جوس هم جوړوي، همدغه جوس باندې بندیزونه لګول کېږي. نو دا بل تاوان دی چې د دوی فابریکې هم چې کله جوس جوړوي نو په اوس مهال کې پاکستان چې په لوړه پیمانه باندې د امو جوس اروپایي ټولنې ته هستوله، مثلا د مالټې جوس اروپایي کمپنیانو سره اروپایي کمپنیانو باندې خرڅوله. په همدا ډول د کیلې سوس ورته ویل کېده، د کیلې سوس یې په اروپایي کمپنیانو باندې خرڅوله. دغه ټوله اوس پر پاکستان باندې درېدلې دي او که دا بندیز ولګېدی او دا بندیز هم دوامداره سو نو دا د جوس په قراردادونه هم لغوه کېږي او هغه نور سوس چې هغه ګورجه لکه موږ تاسو د رومیانو ګورجه چې درلودو په هماغه ډول باندې د کیلې چې کوم رب دی او د کیلې چې کوم اخو د جوس نه کېږي ځکه هغه ډېر کلک دی
دغه د کیلي حلوا به وایي د کیلي حلوا چې د هغه بیا چې د اروپایي ټولنې ته دوی هست دی هغه هم ورباندې بندیږي چې دا هم د پاکستان دپاره یو ډېر خطرناکه خبر دی. بله خبره دا ده چې که د اروپایي ټولنې دا څه ورباندې راځي دا بندیز ورباندې راځي په ټولو صنعتونو کې د پاکستان توازن له منځه ځي. ځکه هغه مثلا بسکټ جوړول دی دا اوس کې د پاکستان ډېر کارخونې چې دي اروپایي هیوادو ته امریکا ته استرالیا ته دوی ته دې هیوادو ته دا څه هستي د مثال په ډول باندې بسکویټ هستي نور صنعتونو کې چې خوراکي توکي دي دغه ټولو صنعتونو باندې سایه وریږي او د پاکستان یو نومبدي ده او دوی په سیمه کې هم نور مارکیټ نه لري په نړیواله سطح باندې هم مارکیټ نه لري. دا ټوله د دوی خپل اعمال دي او دا ټوله د دوی خپل بدبختي ده چې هم سیمې پر ځان باندې دوزخ ګرځولې ده او هم نړۍ پر ځان باندې دوزخ ګرځولې ده. هم سیمې واخیستل په اور تباه کړه تورسي پروژې په سیمه کې راوړه عملي کړ د غربي هیوادو په فرمایش باندې اوس نو نه په سیمه کې ځای لري نه په نړۍ کې ځای لري په هر ځای کې همدغه ډول باندې هر ورځ کې د دوی په حالات باندې تباهي روانه ده. او په آخر کې چې د پاکستان دپاره بد خبر د هغه دا دی چې په سیمه کې د پاکستان رقابت بالکل درېدلی دی. پخوا پاکستان وګوره د مرکزي اسیا هیوادونو کې د هند سره قوي رقابت درلود ځکه چې ډېر محصولات چې د پاکستان ور روان وو تاجکستان ازبکستان ترکمنستان دې هیوادو ته که هغه په لوړه پیمانه یې وریجې چې هغه د پاکستان له هغه هیوادو ته اوس په ټپه درېدلې خو اوس وریجې هم نه صادرېږي. بل مقام کې چې وي هغه د میوې وي میوې په هماغسې د مرکزي اسیا هیوادو ته هغه هم اوس درېدلې اوس هند حال ملا ورته تړلې ده د مارکیټونه هم نیولې دي. نو په سیمه او په اروپا په ټول نړۍ کې د هند رول نن سبا قوي شوی دی او دغه مارکیټونه ټول د پاکستان څخه نیولې دي. نو هیله مند یم چې دغه ډول تروریستي هیوادونه هم دغه ډول شریره هیوادونه چې په سیمه او نړۍ کې بلاوي جوړوي او د هیڅ چا ژوند ته ژمنتیا نه لري دغه ډول شریر هیوادونه دي همدغسې وځپل سي او اقتصادي بندیزونه دې ورباندې راسي. دا د نن ویډیو هیله مند چې اوس هم ترلاسه کړو تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.